تاسې به هم لیدلي وي چې ځینې خلک په مانځه کې په ګیره کې ګوتې وهي او ځینې خلک په پزه کې ګوتې وهي او ځینې خلک اخوا دېخوا ګوري، توجه نه وي برابر. نو په دې سره زموږ ستاسو د مانځه اجر او ثواب کمیږي. ښه به دا وي چې موږ تاسو په مانځه کې په داسې یو ترتیب باندې ودرېږو چې بالکل زموږ ستاسو توجه د الله طرف ته وي. نو په دې سره به هغه ټول اجرونه او ثوابونه چې الله جل جلاله په مانځلي کړي دي هغه به موږ تاسو ته ټول را په نصیب کې کېږي. ډیر احتیاط به کوئ چې تاسې د سجدې په حالت کې خپلې دواړه پښې له ځمکې سره ونښلوئ او همدارنګه دا پزه دا هم کوشش وکړئ چې د سجدې په وخت کې باید له ځمکې سره نښتې وي. ټول کوشش به مې انشاءالله دا وي، ځکه که چېرته ستاسو پزه جګه شي او یا ستاسو پښې له ځمکې نه جګې شي په دې سره ستاسې لمونځ خرابېدلی شي. ډېر احتیاط کوئ، خپله هم کوشش کوئ او نور خلک که تاسو لیدل چې هغوی پښې جګوي د سجدې په حالت کې په ښه لهجه باندې ورته رهنمایي کوئ. ځینې خلک به تاسې هم لیدلی وي چې کله رکوع کوي نو داسې کاږه ولاړ وي. رکوع چې موږ تاسو کوو د خپل ملا باید مستقیمه له خپل سر سره برابره داسې وساتو. لکه څنګه چې تاسو زما دا کلیپ وینئ، کوشش وکړئ انشاءالله چې په داسې طریقه باندې رکوع وکړئ چې ستاسو دغه زنګنونه کلک او محکم نیولي وي، ملا مو له سر سره اواره وي او په کاږه ډول باندې رکوع مه کوئ. همدارنګه مسجد د آرامش او د سکون او د قلبي راحت ځای ده. تاسو په مسجد کې منډې مه وهئ او مه هم چیغې وهئ، ځکه دا د خشوع او د عاجزي خلاف کارونه دي. کله چې تاسو راغلی او جمع ولاړه وه نو سم دستي امام او د هغه مقتدیان چې په هر حالت کې وو تاسې له هغوی سره یو ځای شي. انتظار مه کوئ په ولاړه باندې تر څو امام یا کینی او یا راولاړ سي بل رکعت. که امام په سجده کې وو، که ناست وو، که ولاړو، که د رواني حالت کې وو، په هر حالت کې چې تاسو ورسېدئ بس ودرېږئ، خپل نیت وتړئ او له امام سره یو ځای شئ. کله هم چې تاسو مسجد ته ننوتلی او تاسو ولیدل چې هلته جمع ولاړه ده نو بیا کوشش مه کوئ چې په سنتو او نوافلو باندې ځانونه مصروفه کړي، بلکې له جمع سره یو ځای ودرېږئ. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله جمع ودرېده نو بیا یوازې د جمع لمونځ ته به مسلمانان ځان رسوي، بل لمونځ تاسو مه کوئ، له جمع سره یو ځای شي. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومان ته موږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.